الله سبحانه وتعالى چې موږ ته په قرآن کریم کې د زکریا علیه السلام دا واقعه را نقل کوي، لیکن زموږ اصل تربیت دا دی چې اولاد دې نه کېده په پیرانو مه ګرځه، په دربارونو مه ګرځه، په زیارتونو باندې مه ګرځه، رب العالمین ته آواز کوه، د الله رب العالمین نه مدد غواړه. هر قسم مشکل چې راتللو د انبیاء کرام علیهم السلام دعاګانې په قرآن کې وګورئ. یعقوب علیه السلام باندې امتحان راغو او بچو ورسره دوکه وکړله او خپل هغه محبوب بچی یوسف علیه السلام یې بوتللو په کوی کې واچولو. هغې نه بعد هغه ټوله قصه تاسو ته معلومه ده تر دې پورې چې مصر ته ورسېده. خو پیغمبرانو سره خو علم غیب نه وي. یعقوب علیه السلام بچي پسې خفه دی، جاړي او د جړا د لاسه د سترګو نظر خراب شو. او الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې یعقوب علیه السلام صرف الله رب العالمین ته فریاد وکړلو او وی فرمایل انما اشکو بثی وحزنی الی الله، زه خپل فریاد، خپل درد، خپل غم صرف الله ته بیانوم، بل چاته نه بیانوم. دا پیغمبران دي، دا الله رب العالمین ته په بندگانو کې د ټولو نه محبوب کسان دي. چې کله په مشکل راغلی، تکلیف راغلی دی، کم امتحان راغلی دی، صرف الله رب العالمین ته توجه کړې ده. دا خو زمونږ کمزورې عقیدې دي چې زمونږ د زنانو نه په تنور ډوډۍ پرېوځي مو یا پیر بابا را ورسېږو یا کاکا صاحب یا لوی ځوانه. دا د شرک عقاید دي. مونږ قرآن ته نه یو ناست، مونږ د الله د کتاب تلاوتونه کوو خو په ترجمه او په مقصد مرلزان پویه نه کړو، ځکه موږ دا ناپویانې کوو، ځکه موږ دا جهالتونه کوو، ځکه موږ دا ناروا کارونه کوو او د الله په دې نافرمانو کې موږ مبتلا یو. زما محترم ورونو، زموږ خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو د مکې نه مدینې ته، 3 شپې په غار ثور کې موجود دی او د ټولو نه اوچت صحابي، د ټولو صحابو نه بلکې د دې امت سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه ورسره په غار ثور کې دی. مشرکان د غار خولې ته راورسېدل. ابو بکر صدیق وایي ای د الله نبی په تاسو یریږم، دا مشرکان هسې نه دی خوای نظر شي دی غار طرف ته تاسو ته نقصان در نکي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا نه وایي چې زه مشکل کشا یم، زه خلک د تکلیفونو نه وباسم او زه داسې کوم. نه، قرآن کریم کې الله رب العالمین سوره توبه کې الله رب العالمین دا واقعه نقل کوي او الله فرمایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي په هغه وخت کې چې دا پیغمبر ثانی اثنین اذ هما فی الغار، دو ملګري دي او پیغمبر پکې دویم دی، یو نبی دی یو ابو بکر دی. او کله چې دی نبی خپل ملګري ته ابو بکر صدیق ته تسلی ورکړه په دې الفاظو چې واوره ابو بکر ان الله معنا، الله زموږ مددگار دی، الله مشکل کشا دی، موږ د الله لپاره راوتي یو، موږ د الله لپاره هجرت کوو، هغه الله به زموږ حفاظت کوي. ابو بکر صدیق ته نبی علیہ السلام دا نه وایي چې وایه کنه ابو بکر چې یا رسول الله مدد او یا پلانی را مدد شه نو مدد به دې کېږي. نه زما محترم ورونو، دا نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ د عقایدو اصلاح کړې ده. زمونږ په بعضې خلکو چې مشکل راشي علي رضی الله عنه ته چغې وایي یا علي مدد، څوک وایي یا حسن یا حسین یا فاطمه رضی الله تعالی عنهم. دا نارې وایي صحابه کرامو ته یا اولیاء کرامو ته. دا د شرک عقیده ده. د قرآن کریم یو نه، دوه نه، درې نه، په سوونو او زرګونو آیتونه په دې دلیل دی چې دا شرک دی. زما محترم ورونو، مدد صرف د الله رب العالمین نه غوښتل پکار دي. د دې وجې نه د خپلو عقایدو هم موږ او تاسو له اصلاح پکار ده. نن سبا چې کوم سړی لږ غوندې په دې سوشل میډیا راشي او لږ غوندې شهرت یې وشي، څوک وایي ما خوب لیدلی دی او په خوب کې راته یو بزرګ راغی او راته یې ویل چې د چا بچي نه کېږي، 2 سیوانو باندې لیکل وکړه او زه چې چوف واچوم به د ده بیا بچي کېږي. زموږ دا خلک ورپسې وي، زموږ دا خلک ورمنډې وایي دپسې چې اوهو دا خو ډېر زبردست سړی دی. زما محترم ورونو، د خپلو عقایدو غم وکئ، فکر وکئ. قسم په الله په قبر کې به موږ نه اول تپوس د عقیدې کېږي. د اولنۍ تپوس چې قبر کې کېږي من ربک، ستا رب څوک و، تا د چا عبادت کړې، د چا بندګي دې کړې، د خیر او شر مالک دې څوک ګڼلی دی، تمه دې د چا نه وه، خوف دې د چا نه و، امیدونه دې د چا نه و. دا به زموږ تاسو نه تپوس کېږي. زما محترم ورونو،
پکار من تاسو له دا ده چې د خپلو عقایدو اصلاح وکړو زما محترم ورونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر موقع کې زموږ ستاسو دغه شانته راهنمایي فرمایلې ده.